سلامونه ملګرو، درود په جناب نبی صلی الله علیه وسلم. خو دوستانو، خدای دې وکړي چې راته جوړ او روغ وي او ژوند به مو هم په خیر تېرېږي. په نننۍ ویډیو کې په یوه مهمه او اړینه موضوع در سره غږېږم. خدای دې وکړي چې تاسو به هم ویډیو د مکمله را سره وګورئ او تر پایه را سره ملګرتیا وکړئ. انشاءالله په داسې سره به په دې ویډیو کې چې کوم معلومات یا کوم مشورې درکول غواړم، له هغه څخه به بیا پوره برخمن شئ. خو دوستانو، په نننۍ ویډیو کې به زه د خوب په اړه در سره وغږېږم چې خوب څومره ضروري دی زموږ و بدن ته، او همداسې چې کوم څوک کم خوب کوي د هغه کوم نقصانات دي هغه به زه تاسو ته په نښه کړم، چې یعنې کوم څوک کم خوب کوي. دا کم خوب چې دی، خو دوستانو نن سبا که موږ وګورو دا معمول جوړ شوی د دنیا، چې یعنی ډیری خلک په سلو کې 80% خلک چې دي هغوی د دې ناوړه عادت سره مخ شوي، یعنی د شپې مهال دوی په مختلفو اکټیویټیانو باندې بوخت وي، لکه د موبایل شو یا چیرې مجلس وي، بانډار وي، چیرې تللي وي. نو په داسې سره دوی خپل خوب له لاسه ورکوي او د شپې ناوخته ویده کېږي. همداسې بیا چې کله سهار دوی ته وختي پورته کېدل پکار وي، هغه بیا دوی نشي پورته کېدلی، فرض مونځ تر قضا سي، همداسې د ورځې پیل یې خرابه سي، همداسې نور نقصانات دي. خو دوستانو، چې کله تاسو ناوخته ویده کېږئ، خو دوستانو هیره دې نه وي چې کله تاسو ناوخته ویده سئ، نو زموږ و بدن ته هم فزیکلي نقصان رسیږي او هم چې دی منټلي نقصان رسیږي. لکه څنګه چې خو دوستانو تاسو ته ما ویلي چې زموږ بدن ته منټلي فزیکلي نقصانات یې دا دي چې یعنې کله موږ یوه مشوره کوو یا یوه فیصله کوو، هغه مشوره او فیصله په هغه ډول سالمه او ګټوره نه وي په کوم ډول چې باید وویسي، او په داسې سره بیا هم موږ ته او هم موږ ټولنې ته نقصان رسیږي. همداسې خو دوستانو چې کله بیا موږ سبق وایو، هغه سبق ته مو په هغه ډول زړه نه کېږي. همداسې چې کله یا موږ کار کوو، هغه کار ته مو په هغه ډول کار نه کېږي، ځکه چې دلته زموږ خوب نامکمله وي، زموږ دماغ په هغه ډول صحیح کار نه کوي، او زموږ مسل چې وي د بدن هغه هم په ځای نه وي، هغه ډول په راحت سره نه وي په کوم ډول چې باید وي. خو دوستانو، دا زموږ بدن داسې دی لکه یوه بیټرۍ. نو چې بیټرۍ کله چارج نه وي، نو هغه بیا کله موږ ته سپلای د چارج راکولی سي. نو خو دوستانو، که تاسو غواړئ چې د دې نقصاناتو سره مخ نه سئ، نو تاسو باید د 7 څخه بیا تر 9 ساعتو پورې موږ خپل خوب پوره کړو. خو دوستانو، په داسې سره به انشاءالله بیا موږ له دې ډېریو مشکلاتو سره نه مخ کېږو. خو دوستانو، که تاسو خوب خپل په وخت سره ونه کړئ یا خوب مو نامکمله وي، 3 ساعته 2 ساعته ویده، نو بیا به تاسو ته ډېری ناروغۍ هم لګېږي، لکه خو دوستانو د زړه ناروغۍ شوله، همداسې د زړه ناروغۍ کې چې راځي نور هم د دې خپل سټیجونه وي چې هغه سټروک هم ورته ویل کېږي. خو دوستانو، له دې سره به هم مخ کېږئ. همداسې ستاسو کوم مسلز چې دي، دغه پلی چې ورته ویل کېږي، دا به هم له مشکلاتو سره مخ کوي. په هغه ډول به بیا ستاسو د مسلز کار نه کوي په کوم ډول باندې چې دا یې کوي. نو بیا به تاسو خپل د ورځني کوم کارونه چارې ترسره کوئ، هغه به مو ناسمې وي او خرابې به وي. نو خو دوستانو، همداسې ډېری نور هم نقصانات دي د کم خوب کولو چې موږ ته رسیږي. نو باید له دې څخه ځان وژغورو، خپل خوب ته یو پروګرام جوړ کړو چې زه به په دې وخت ویده کېږم. یعنی چې کله ماښام ماخوستن چې تاسو ډوډۍ وخورئ، نو د هغه مابعد به یو څه تاسو لږ سره ګرځئ چې دا ډوډۍ مو هضمه سي، بیا به له هغه مابعد فوراً تاسو ویده کېږئ. انشاءالله چې کله تاسو ویده سئ په وخت سره، بیا به تاسو که غواړئ تهجد ته راپورسئ، تهجد لمانځه ته به هم راپورته کېدلی سئ. همداسې به بیا سهار مهال وختي خپل فرض مونځ ته هم راپورته کېږي. دا فرض مونځ به هم له لاسه نه ورکوئ، چې بدبختانه په اوس مهال کې ډېری داسې خلک دي چې موږ په خپلو کورونو کې وینو چې هغوی څخه د سهار مونځ اکثره وخت قضا وي. دا یو ډېر لوی نقصان دا هم دی. خو دوستانو، نو بیا به چې کله تاسو وختي ویده سئ، خپل لمونځ به هم په وخت وي د سهار وختي، او همداسې به خپله ورځ چې پیل کېږي هغه به هم په هر کار چې وي په ترتیب او په
ګټه سره ترسره کوئ. نو خوږو دوستانو خدای دې وکړي چې زما دا ویډیو دا پیغام مو خوښ سوي وي، له نورو ملګرو سره یې هم شریک کړئ، زما دا چینل هم در سره سبسکرایب کړئ، له نورو ملګرو سره یې هم شریک کړئ چې هغوی هم په دې چینل کې را سره ملګري سي او له داسې ګټورو معلوماتو برخمن سي. چیرته هم چې یاست خوږو دوستانو خوشحاله او آباد اوسئ، موږ په خپلو دعاګانو کې یاد ساتئ. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. Thank you for watching. Subscribe to my channel.